هاشم په کلاس کې یو ډېر لایق ماشوم و. دغه به په هر یو ټیسټ کې ښې نمبرې راتلې او لومړی پوزیشن به یې هم اخیسته. وخت تېرېدو سره سره د کلاس کې یو شرارتي ماشوم سره خپله دوستي جوړه کړه او ده به د خپل ملګري نه ګډ وډ چلونه زده کول او هماغه کارونه به ده پخپله کول. د نه سکول کې ډېر ماشومان تنګ وو. د ده استادانو د ډېر زیات فکر و. د استاد وویل چې حاشر بچې ته دا سکول کې دومره ډېر زیات ورانی ولې شروع کړي دي؟ خو اول داسې نه وي. مهرباني وکړه خپل سټډي باندې توجه ورکړه چې ښه پوزیشن واخلې. که ستا دغه حالات وي نو څه ووایم چې ته دې بیرته پاس شې. د استادانو په ویلو نه باوجود به هم د خپل رواني کول. د خپل رواني جاري ساتلی او پڑھائی بالکل پرېښې وه او دغه شان ورځې تېرېدې او د دې پیپر رانیزدو شوې. دې ته استاد وویل چې ماشومانو ستاسو پیپر رانیزدې شوې، ستاسو ډیټ شیټ هم رالو. تاسو ته پکار دا ده چې خپل سټډي باندې فوکس وکړئ. حاشر به هره پیر ایگزامز کې وي چې ما نه څوک په پڑھائی کې مخکې نه شي چې د څنګه د ایگزامز باره کې واورېدو نو د سټډي شروع کړه. چې څنګه بک راواغېستو سټډي سټارټ کړه نو دوی په یو لاین باندې هم نه پوهېدو او دی ډېر زیات پریشانه شو. د سټډي کولو ډېر کوشش وکړو خو د دماغ د سات ورنه کو. په امتحان کې صرف 2 ورځې پاتې وې د سره. هاشم د پیله په شانته کې تیاری ونه کړې شوه. ته ځان د پیله نه ښکارېدو چې زه به دې پرېته پوزیشن نشم اخیستی. ډېر پریشانۍ د وجې نه د نه ټول رواني هیر شو. د استاد دې نوټ کولو چې دی خو ډېر زیات پریشانه دی او د دې خپل طرف ته آواز وکړو. حاشر بیټه ته خو ډېر زیات پریشانه ښکارې، څه خبره ده؟ دې پرېته د امتحان تیاری بالکل نه وه. دې ډېر زیات پریشانه خو همت یې وکړو او سره ځوان ته وویل چې سر ما به هر ټایم رواني کول او سټډي طرف ته مې توجه بالکل نه وه. بېګا چې زه کېناستم نو ماته هېڅ هم یاد نه و. سره ځوان ورته وویل حاشم ته د با ادب اور با مراد په مطلب پوهېږې؟ جی سر د دې مطلب دا دی چې څوک د مشرانو خبره مني نو هغوی ته کامیابي او کامراني میلاویږي. جی حاشم بیټه ته بالکل صحیح خبره وکړه او دغه شان د علم تعلق هم ادب سره دی. که ته واقعي په خپل ژوند کې مخکې تلل غواړې نو د هر څیز ادب او احترام کول زده کړه او یاد ساته د دې ټولو سرچشمه یو استاد وي او چې کله څوک هم د استاد خبره ونه مني نو هغه بالکل کامیاب کېدی نشي. سر ځوان دغه خبرې د دپاره پوره وې. دې ځان کې ډېر زیات شرمنده و. اوس حاشر د خپل استاد د معافي وغوښته او ورته وویل سر جی زه به نن نه پس د خپل اساتذه کرام ډېر زیات احترام کوم او ادب به یم کوم او د هغوی به هره خبره منم. او دغه شان د شپه او ورځ خپل پیپرو تیاریانې شروع کړې. چې ریزلټ رالو نو پهلني 3 پوزیشن هولډرز کې د ده نوم نه و. دې پرته دې کلاس کې صرف او صرف پاس شوی و. د دپاره دا هم ډېره زیاته خوشحالۍ خبره وه. دې پرته صرف پاس کېدو باندې دې دومره ډېر زیات خوشحاله د وی چې دومره خو زه چېرته فرسټ پوزیشن باندې هم نه یم خوشحال شوی. دغه شان د خپل اساتذه کرام ادب او احترام کول شروع کړي او دې په دې کې هم ډېر زیات خوشحاله و.